کم سړی چې تهجد کوي او کم چې نه کوي دا د الله په نزد یو شان نه دي. وایي ډېر فرق دی، لکه څومره فرق چې ځمکې او اسمان په منځ کې دی. اوس دا واوره، الله په قرآن کې وایي أَمَّنْ هُوَ قانت آناء الليل. یو سړی دی ولاړ دی ټوله شپه عاجزۍ سره الله ته ولاړ دی، کوي څه دا چې د شپې عاجزي کوي الله ته، ساجدا وقائما. الله وایي یا په سجده کې دی یا ولاړ دی، یعنې مانځه کې یا سړی ولاړ یا سجده کې رکوع کې. ولې الله اخر دا سړی د شپې را پاسولی څه شی دی چې دومره ښایسته خوب یې پرېښودی دی او دلته ولاړ دی الله ته. الله وایي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله وایي د آخرت نه یریږي او زما د رحمت امید ساتي، ځکه د شپې ولاړ دی. څوک چې د آخرت نه یریږي لازم هغه د خوب یعنی هغه ته چین او سکون نه میلاویږي په دنیا کې. او ځکه حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه به څنګه خوشحاله شم او زه به د دنیا نه مزې څنګه واخلم. او اسرافیل علیه السلام شپېلۍ تیاره په خوله کې نیولې ده، د الله انتظار کوي چې کله ورته الله اجازت وکړو هغه به دې شپېلۍ کې پوکې کوي. ژوندي زړه والا چې دې خبرې ته سوچي د دنیا نه مزې نشي اخیستی، او که مزه علم هغه داسې وقتي توري بیا ختمه شي. دا دینداره سړی دې د آخرت ته سوچ مزو ته نه پرېږدي او نه په دې دنیا کې جوور ورننوځي. که دنیا کوي سرسري کوي، ځکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. مزدوري سرسري، ښځې او بچو سره محبت سرسري. خو د ښځې او بچو سره محبت، د پیسو سره محبت، د مزدوري، د دنیاداري دا د دومره نشي خرابولی چې د آخرت نه مصروفه کړي. ها مخکې الله څه وایي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر تپوس کوي د خلکو نه چې چاته پته وي او چاته پته نه وي، د دواړه یو شان دي؟ نه. دې په تفسیر کې ډېرې خبرې دي، خو یو ده چې چاته پته وي د تهجدو او چاته پته نه وي د تهجدو، د دواړه یو شان دي؟ نه دي یو شان. ورب الکعبه چې دا یو شان نه دي. یو سړی شپه تېروي په غفلت کې، په خوبونو کې. یو سړی شپه تېروي په جړاګانو کې، په منځونو کې. کوم ځای کې دا یو شان دي؟ یو سړی شپه تېروي په موبایل کې، په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې. یو سړی شپه تېروي د قرآن په تلاوتونو کې، په دعاګانو کې، په اوښکو تویولو کې. دا چېرته هم یو شان نشي کېدی. یو سړی شپه تېروي د ملګرو سره په ګپ شپ کې، په تاویلو ماویلو کې، په خنداګانو کې، په ټوغو ټقالو کې. یو سړی شپه تېروي الله ته ولاړي، خپې وپړسېږي، زنګونانې دړ شروع کړي، پملۍ دړلی شي. دا چېرته یو شان نشي کېدی. یو سړی فلمونو ته ناستي، یو سړی تاش ته ناستي، یو سړی کریم بورډ ته د شپې ناستي، یو سړی د شپې ناستي بل څه کوي په هغې کې مصروف وي. یو سړی د شپې الله ته ولاړ دی، کله سجده، کله رکوع، کله تلاوت، کله الله یادول. چېرته دا یو شان نشي کېدی که نه؟ یو شان کېدی شي؟ نشي کېدی یو شان. او څنګه به یو سړي له خوب ورشي دې ټیم کې، خصوصا د شپې په د اخرنۍ